الیک مناسبت د رکوع د مخکې رکوع سره په مخکې رکوع کې الله پاک د حق او د باطل په منځ کې بیان او فرق ظاهری ذکر چې خلکو د ابو زک دا د اعتبار وړ نه دي دی غیبه تاسو اعتبار مکوئ همداسې دینی باطل هم داسې مثال لري حقیقت او حق لاندې وي قوي وي مضبوط وي لري کېږي نه الله پاک په دې آیت کې هم او په دې رکوع کې هم د الله توحید او د جنتیانو اوصاف او اوصاف مذمه د جهنميانو الله پاک بیانوي فرمای آیا هغه څوک چې هغه علم لري هغه قدرت لري هغه کمال لري په دې خبره باندې چې دا قران د الله د خوانه نازل شوی حق د طرفه د الله تعالی نه ادا پشان دی هغه چادا چې هغه لوند هغه د قران په حقانیت باندې خبر نوي د قران کریم په اثبات باندې خبر نوي د الله په توحید باندې خبر نوي نه خبره دا د پدې نصيحت اخلي خواندان دی عقل چې څوک معقل لري خواندان دی عقل څوک دی دا خلق دی چې د الله پاک په وعده باندې وفا کوي او دی وعده ماتوینا د الله سره کوم وعده کړی دا باغې باندې وفا کوي د مخلوق سره کوم وعده کوي باغې باندې وفا کوي هغه کسان دي چې الله پاک کوم حکم ورته کړی لکه ایمان په انبیاء باندې په هغه باندې دی وصل کوي یعنی ټول انبیاء باندې ایمان راوړي د الله نه یریږي هم او د بدترین حساب د قیامت نه ډاریږي هم کامل انسان هغه ده چې د ورځې د مال شپه تېره شوه ځان سره یو حساب وکوي چې ما نن څومره عمل د الله دپاره پیش کړ څومره زما نیک عمل دی او څومره زما بد عمل حساب کار خویش امروز کن که فرصت است حساب کار خویش امروز کن که فرصت است نه خیر و شر بنگرد تا چه است حاصل تو اگر به نقد نگویی توانگر خوش باش ور تو بغیر بدی نیست داغ بر دلی تو در کاروبار دنیا عالم تمام غرق است در کاروبار دنیا عالم تمام غرق است خودی وانا تاب زانو تاب فرق است دنیا طلب کردیم و به مقصد نرسیدیم دنیا طلب کردیم و به مقصد نرسیدیم چه شود آخرت بی طلب ما چه شود آخرت نا طلب ما کسان چې هغوی صبر کوي د الله د حکم د الله د رضا په خاطر باندې او دی اقامت الصلاة کوي او دی مال مصرفوي د هغو نه چې مونږ دوی ته ورکړی پټ او ښکارا او دی بندهی په حسنه باندې سیئه یعنی نیک عمل په وجه باندې بد عمل ختمي د دې کسانو لپاره آخرت محموده ده دی به داخليږي جنتو ته
او ها کسان چې ایمان والایو د پلارانو د دوینا د خزو د دوینا د ذریات او اولادی د دوینا او لهر دروازې د ملائکه فرازی السلام علیکم. تاسو دنیا کې صبر کړو نو خدار د آخرت د تاسو دی پاره ده. کسان چې وای د الله وعده ماتي او دی هغه چې الله حکم کړی دا قطع کوي، په انبیاء ایمان نه راوړي، صله رحمی نه کوي او په مخ د ځمکې باندې فساد کوي، د دې کسانو لپاره لعنت دی الله، د دوی لپاره بدترین دار ده، آخري دار د دوی، آخري د استوګنه محل د دوی ډیر بد ځای ده. د روزي ډیروالی سعادت نه ده، د روزي کموالی شقاوت نه ده. الله پاک کله روزي زیاته کی چې هل یشکرو ام لا، الله کله روزي تنگ کی هل یصبرو ام لا. ایمان د مسلمان په همدغه دواړو منځ کې ده چې دغه بنده د الله پاک جل جلاله د نعمتونو شکر باسي او کنه، دغه بنده د الله پاک په مصیبتونو باندې په سختۍ باندې صبر کوي او کنه. دغه انسانان د دنیا په نعمتونو باندې خوشاله شوي دي او الله فرمایي د دنیا ژوند په مقابل د آخرت کې دا هیڅ شی هم نه ده. دنیا لدنو نه راخستل شوی، دنو نزدېکت ته وایي، معنا د دنیا هلاکت، د دنیا ختمېدل دا ډېر نږدې دي. دنیا دا د هغه چا کور ده چې د آخرت کور ته هغه تمه او امید نه لري. الله فرمایي چې دغه د دنیا ژوند د آخرت لپاره فائدمند نه ده. د دنیا ژوند د هغه چا لپاره فائدمند ده چې د آخرت لپاره ځان تیار کړی وي. رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم چې هغه انسان کا هغه مال مصرفوي او پاغه باندې احسان کوي، دا سړی جنت ته اولن نشي تللی. عاق کوم سړی چې د مور او پلار د استاد نافرمان وي، دا سړی جنت ته داخله دی نشي. او دریم کوم سړی چې مدمن الخمر وي، دا ټول متاع دنیا دی، د دنیا متاع په آخرت کې هیڅ فائدہ هم نه رسوي. الله فرمایي افمن یعلم، ایا هغه څوک چې پوهیږي انما انزل الیک، هغه څوک چې نازل شوی ده تا ته من ربک له طرفه د رب دې تا نه الحق، حق ده او ثابت ده، کمان پشان دی هغه چا بوي هو اعما چې غاړون د الله نه پیژني. انما خبر داده بلنه د یتذکر اولو الالباب، نصیحت اخلی خواندان دی عقل په دې خبره باندې. هم الذین داها خلق دی یوفون بعهد الله، تدی وفا کوي د الله په وعده باندې، ولا ينقضون الميثاق، او دی نماتوی وعده. والذین ها کسان یصلون چې دی وصل کوي ما هغه امر الله چې حکم کړی د الله تعالی به په دې باندې ایو صلا چې وصل او پیوستو کړی شي، پیوستي کړی شي. سمعنا ایمان پټولو انبیاء باندې راوړل، الله امر په صله رحمی باندې کوي چې صله رحمی دی وصل شي. او بیا داخلك په انبیاء کې هم فرق کوي، په چا ایمان راوړي په چا نه راوړي. او هم داشان دی په صله رحمی کې هم خطا د صله رحمی کوي، ظلم کوي. ويخشون ربهم، دی یریږي د خپل ربنا، ويخافون دی یریږي سوء الحساب، د بیکار حساب د قیامت نه. والذین دها کسان دي صبرو چې دي صبر کړي په عبادت د الله تعالی باندې، ابتغاء وجه ربهم، لفارد طلب وجه ربهم، درزا در رب لدي، یا ملاقات در رب چې موږ به د الله دیدار وکړو، د دې لپاره صبر کړو. رؤیت ربهم واقاموا الصلاه، دي درویل منځونه، وانفقوا دي مصرفي مما دي غمالوننا
رزقناهم چې موږ دوی ته ورکړی سرنا په پټه و علانیه په ښکارا ويدرؤون دوی دفع کوي بالحسنه په نیکه کلمه السیئه ګناه نیکه کلمې سره په طاعت سره ګناه الله پاک ختموي. اولئک دا کسان لهم د دوی لپاره عقبى الدار او آخري انجام د دار محموده او د نیکبختۍ د کسانو لپاره ده. دې وجه نه دښمن چې تاسو سره بد کوي ته سره ښه کوه الله یې ویني. چاکان درچاست چې څوک هم د چا دپاره کویی باسي په خپله به پکې غورځي. ابو جهل دشمن د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبر نه منلو خو چې مریض بشو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به پښتنه تم ورت تألفا یو ورځ دغه کافر دا چا جوړ چې اسه هم چې زمریض شم خامخا خو زما پښتنه ترازی خو راځه یو کوی او باسا جبر لپاسه لغونته باریکه اونته شی پیوا چول لپاسه خوري پیواړه وا نو شاوخوا نور لارې باندې کا لرګي مرګي او ګندګي واچوا منځ کې دغه لار خلاصه پرېده نو چې رسول الله راشي کنه دی کوی کې به ورځي دې به خبره خلاصه شي د کفارو اندومره عقل وي ځان مریضای باندې واچولو ابو جهل مریض ده ابو جهل مریض ده خسر پورته مکه چرته ده چې کور کې ده. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم د پښتنه تر روان نو رسول الله تعالی رعب ور کړو چې خالی بچا سره مخامخ شو دا مجال نه و چې سړی نور ناس وي تبعا دغه د دیګدو ابو جهل چې رسول الله باندې سترګې ولګېدلې دغه پروتو او چاته جګ شو مخې ته وسورځي دغه مخ ته ګوري خپل کوی ته نه یې چې تاسو خو لیدلې وای کنه چې ګرام بشو کته ورغورځید چا کان درچاست او لکه زناری وای درجګ مې کوي لا تر سره ژوندای مناسبه خدا وا چې د پاسه یو څو ډرکه خاور راوړي وای پیاړوي وای چې اندل ته وسیګه چیرته دی وای حاله تقریبا ته خبر څوک جوړي خو بیا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق ته وګوره خلکو پړی راوړل چې څومره پړی راوړي نور ته رسیږي. هغه وخت دا کیبل والا موټر ونه خلک راغلل چې یا رسول الله دا خو نور پړی نور ته رسیږي رسول الله ورته راغی الله سه ورو غزا ورا کلاس ده رسول به شرف الله سه راونی وراجګي پړو ته حاجت پیدا نش خو بیا هم د غرضیل پر رسول الله ایمان را نه وړل. نو فرمایي چې دا خلق چې دوی لپاره لعنت تا د دوی لپاره عذاب ده د دوی لپاره هلاکت تا په آخرت کې ځکه دوی په الله تعالی جل جلاله باندې ایمان را نه وړل. ويدرؤون بالحسنه او دوی دفع کوي په نیک عمل باندې السیئه ګناه تقریب د بدو مقابل کې خکې دا اخلاق د پیغمبري ده دا اخلاق د رسول الله صلی الله علیه وسلم. اولئک دا کسان لهم د دوی لپاره عقبى الدار عاقبت د دار محموده ده جنات عدن جنتون د اقامت بوي يدخلونها ورداخليږي با ومن هذا صالحا جاروي من ابائهم یا ایمان راوړي وي لفلرو د دوی نواز واجهم د خذو د دوی نو ذریاتهم د اولادې د دوی نه والملائکه يدخلون عليهم ملائکه بداخليږي په دوی باندې من کل باب د هر دروازې نه په دوی داخليږي وای په یواش په ورځ کې با درې ځله دغه مسلمانانو پوښتنه کوي په جنت کې څنګه
خو نعمتونه یې ویني یو میلمه کډیر نعمتو کې هم وی کنه خو چې پښتنه یو کې څنګه وي د شپې په دې خبره خوشحال شي شپه خو معلومه او چې خرجمې بخارۍ لګېدلې کمبل ډېرې مړې ډېرې وخوړه نور چی خو دې پښتنه سره د میلمه په ځکه یو نزاکت ذاتي خوشحالي نه دا جنتیان د الله میلمانه دي د ملائکه راضي ورته پښتنه کې څنګه چې خي سلام علیکم پتاسو دې سلام وی بما صبرتم تاسو دنیا کې صبر کړو فنعم عقب الدار ډیر خدا عقبا او انجام دې دار محمودا دې آخرت والذین کسان ينقضون جدی ما توی عهد الله د الله پاک وعده من بعد میثاقه ورستا د مضبوطیا د وعده ويقطعون او دی پریکئی ماها وصلت امر الله به چې الله پاغه باندې حکم کړی ایو سوال چې وصل دی وکړي یعنی پټول انبیاء دی ایمان راوړي ويفسدون فی الارض او دی فساد کی په مقدس مکه کې اولا کدا کسان لهم د دوی لپاره لهم اللعنت د دوی لپاره لعنت ولهم د دوی لپاره سوء الدار ډیر بد کور د آخرت او اگر چې دنیا کې روزي پیرا خوي هم دا دلیل د سعادت نه ده الله یبسط الرزق الله پیرا خوي روزي لمن یشاء چاته اراده وشي الله پاک ازمي چې هل یشکرو املا دا بندا شکر ادا کوي او کنا ويقدر الله پاک تنگوي هم وفرحوا بالحیات الدنیا او داخل خوشاله په حیات او زندګۍ د دنیا باندې ومل حیات الدنیا نه د زندګۍ د دنیا په آخرت کې الا متاع مگر انده خالی فائدہ ده خالی شی د بی فائدہ ما مخکې تاسو ته ویلو یا هم متاع ورلړو نه ده د نغری صفا کول او د تنار صفا کول ټوټی دي او یا متاع غندا ټوټه د زنانه و ده نو دا هم متاع کې هیڅ فائدہ هم نشته د دنیا ژوند هم په نسبت سره ژوند د آخرت ته داسې مثال لري ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربه د دې رکو ربط د بل رکو مخکې رکو کې الله پاک جل جلاله د جنتیانو د دوزخیانو مرجع او د هغوی عمل بیان په دې رکو کې الله پاک جل جلاله بیا د جنتیانو د دوزخیانو د دنیا اعمال بیانوي یو فرق بیانوي الله فرمایي چې کافران خدا خبره کوي چې پیغمبر پتا ولې هغه معجزات نه راځي چې مونږ یې غواړو چونکه دا سوال د کفارو عنادیو ما تاسو ته ویلو چې جواب دوه قسمه یو جواب حکیمانوي یو جواب حاکمانوي حکیمانه هغه جواب ده چې دا سوال په حکمت او د ناپوهۍ په حالت کې شوی وي نو جواب هم صحیح جواب ورکړي حاکمانه دې ته وایي چې دا سوال په عناد باندې بنا ده نو داسې رحمتون کوي جواب ورکړي لکه ما تاسو ته ویلو د دې آیت لاندې ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها طحاوی صاحب دا یو مثال پیش کړي د بازار نه یو سړی راغی چې طالبانو سترګې وساتلی شي پوزیشن یې هم په ځای وي آینه کې چشمې راوړلې د هغې مټې سره کېښودې
د وخت په ټیم کې بس ساده ریوډ کو دا چشمه را واخستلې هله طالبانو چشمه راغلي نو ناشنا قسمه چشمه وي یو طالب ورزي تراکا دا مسره خان کی کنه کی تراکا او طالبانو ورخطا خلق دي نو یو طالب چې دا شعر واخته دا ډنډه په د خپل سترګو کې و منډل واه رنگ دی ورته دي راوړي دي دا چی دي سوال غرو چی دي راوړي دي دغه په دا پیږي نه چې مې وي خپ دا پیږي چې دا خو د سترګو علاج د سترګو مرز نه ده هغه درته وایي چې دا مې د سترګو لندول شان راوړي دي دا جواب حاکمانه و دستا هغه سوال سره دغه سه جواب جوړیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی په سلګونو معجزې ورکړي دي کافر بیا وایي لولا انزل عليه آیه من ربه ولی معجزانه پیرازی الله فرمایي قل ان الله يضل من يشاء الله داسې خلک گمراه کوي چې د پیغمبر تیر شي معجزات نه ویني او لا هم وایي معجزې نه راځي ويهدي الیه من اناب الله هدایت کوي هغه چاته چې الله طرف ته راځي وي دا من اناب څوک دي خلق دي چې په الله باندې ایمان لري او د هغه زړه دي الله په ذکر باندې مطمئن دي چې په الله ایمان راوړو د الله د محبوب شو او د محبوب په ذکر باندې د حبیب تسلی راځي وصال پیدا کیږي خبردار خلکو د الله په ذکر باندې ناقرار زړونه مطمئن کیږي न किताबों से न वाजों से न घर की आबादी करने से लेकिन दिल को तसल्ली जज़रा तसल्ली जज़रा इत्मीनान द अल्लाह पाक जल्ल जलालहू द ज़िक्र न पैदा कीगी द अल्लाह ज़िक्र द अहलुल्लाह खल्क़ु ज़िफ़रा सादी से फरमाई यकदम सहबत बा औलिया बेबाशत 80 साल इबादत बेरिया यो साعت की نستل د نیکانو مجلس کې د سلو کلو د عبادت نه بهتر ده دا ولی وای ځکه منافق سره بسل کاله عبادت کوي منځ کوي د خلکو لپاره زکات بول خود نیکانو صحبت کې منافق دوام نشي کولای تنګيږي یو ورځ بکینی دو ورځ بکینی پنځه به هغه تنګي نو دا صحبت د مسلمان الله مسلمان ته ور کوي دې کې منافق یو ځای کې دی نشي او خالی عبادت خو منافق هم کولی شي न किताबों से न वाजों से नजर से पैदा लेकिन दिल को तसल्ली बुजुर्गों के एक नजर से पैदा दनीकान सोहबत पर इंसान के ईमान मजबूत कई अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब दा सुख दी अल्लदीना आमनू द इत्मीनान दी पारे अवल ईमान रावड़े او نیک عمل کړي طوبى لهم خوشالۍ دي دوی لپاره یا شجره طوبى یو ونه ده په جنت کې چې د دې د څنګه لاندې با یو تیز رفتار اس او یا کاله مزل کوي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمایي بیا خدا بدر انعام ډیر بندرمه ونه وینو ډیره خیسته وي قال نعم واكله انعم منه خوراک کون کوي د دیونه نه بلدنم زیات نرمي وانت منهم ان شاء الله صدیق توای تبه هم د دې جملې نه وي توبای و ولدا يسير الراكب
چې د هغه لاندې به تیز رفتار اصل کله مزل کوي خو دغه سیوري به ختم نشي. دا به څومره ښایسته ونه وي. الله فرمایي همدارنګې مونږ په هر امت کې تراولې غلي په داسې امت کې چې مخکې د دینه نور امتیان راغلي وو د دې لپاره چې ته په دې خلکو قرآن ووایې خو دوی بیا هم په رحمان کافران کېږي او وایي مر رحمان څه شی ده؟ ته ورته وفرمایه دا زما رب ده نشته معبود مگر همدغه الله تعالی ده په دې الله ما توکل کړی او دا الله تعالی ته زما ټول رجوع ده. کفار راغلل اے محمد آخر ته خو هم د حضرت داود علیه السلام نه بې قدره نه هغې سره به غرونه تسبیحات ویلې تا ته یوه عریضه کوئ څه وای الله ته دې ووایه چې د مکې معظمې دا ټول غرونه لرې کړي. ښه بیا څه کوئ؟ وای بیا به داسې وکړو په دې کې به الله خاورې راته واچي بیا په دې کې ونې راته وکري فصلونه به وي ونې به وي باغونه به وي چینې به وي ډنډونه به وي چمنونه به وي. بیا او یادې چې په دا ځمکه کې چېرته خزانې دي که نه بلا تکلیفه الله تا وچوي مونږ ته د خزانې راواچوي. ښه او یادې زمونږ دا نیکونه چې مړه دي که نه هغوی دې را ژوندي شي او مونږ سره دې خبره وکوي. الله فرمایي چې پیغمبره که دوی ته قرآن نازل شي چې غرونه په هغه باندې له مخې د ځمکې نه لرې شي او یا ځمکې خپلې خزانې راوباسي او یا مړي راوځي ورته هم خو لما آمنو دا خلک به ایمان را راوړي. ولې د دوی دا انکار عنادي ده. عنادګر انسان ته که د دنیا ټول دلائل پیش کې هم ایمان نه راوړي. آیا دوی له دینه ناامیده نه دي؟ مسلمانان دي د دوی له ایمان نه ناامیده شي که د الله پاک اراده وای ټولو خلکو ته به بغیر آیت هم هدایت کړی وی. کافران همیشه پام دې خلاف او پام دې عناد کې دي. دوی ته به د الله د خوا نه عذاب راځي یا به د دوی سره نږدې د الله پاک عذاب نازلېږي. اما او چې په دې باندې عذاب راغی په ورځ د بدر باندې الله پاک وعده رښتونې ده الله د خپل وعدې نه خلاف نه فرمایي. الله فرمایي ويقول الذين كفروا واي كافرون لولا انزل عليه ولن نازل کی پد باندې آیت من ربه یو نشانه لطرف درب ددنه چې مونږه غواړو. قل وا پیغمبر ان الله بشک الله تعالی یضل گمراه کوي مې یشا چاته اراده وشي و يهدي الیه او هدایت کې د الله ته من هاسق انا الله تراجع ولا انابه لكم الذين امنوا چې ایمان راوړي وتطمئن قلوبهم او مطمئن ده غوزونه بذکر الله تعالی تعالی په ذکر باندې قرات باندې الا خبردار بذکر الله تطمئن القلوب دا الله په ذکر باندې مطمئن دي زړونه مطمئن کیږي قراری کې زړونه. الذين كسان امنوا چې ایمان راوړي او عملوا الصالحات او نیک عملونه کړي طوبى لهم خوشالي ده د دوی د ابدانو د دوی د ارواحو د پاره په دنیا کې وحسن مآب او خیسته مرجع ده په آخرت کې یا طوبى لهم او ونه په جنت کې ده د دوی د فاره. كذلك امدارنګ ارسلنا کتم لګلې فی امتين په یو ټولي کې قد خلت په تحقیق سره تیر شوی ده من قبلها مخکې د هغه امم النور ډلې د سلفاره تتلو چې تقولون علیهم په دی باندې الذي هغس اوحینا الیک چې مونږ ته وحی کړی ده وهم او حال دا چې دوی یکفرون بالرحمن دی کافرن کېږي پر رحمان ذات باندې. قل وا پیغمبر هو دا رحمان ذات ربی زما رب ده لا اله نشته معبود موجود الا هو مگر دا یو الله ده علیه توکلت پد ما ځان سپارلې ده و الیه متاب
او دا الله تعالی ته زما رجوع ده فیثابنی ما ته الله پاک ثواب را کی اعلی مصائب. ولو ان قرانا کثیر د قران کریم داسې نازل شوی او سیرت به الجبال روان کړل شوی وای په د باندې غرونه من وجه الارض لمخدز مکنا غرونه لري شوی وای او قطعت به الارض یا پرې شوی په دې باندې زمکه دوا ټوټه وای خزانه راوتلی وای او کل ما به الموتى یا خبر شوی په د سبب باندې د مړو سره خدای خلق بلا ما امنو دی به ایمان را وړې نه وای بل لله الامر جميعا امر او اختیارات الله لري مکمل. افلم ييأس الذين اينا امید ندها خلق امنو چې ایمان را وړې ان د خبر لو يشاء الله کدی الله پاک را دا وای لهدى الناس جميعا الله بټول خلق د هدایت کړي وای. هو لا يزال الذين كفروا همیشه پیدا کافران سبکی تصيبهم رسیږي بدوی ته بما په سبب باندې سنعو چدي کړي قارعه عذاب تکون کې او تحل یا بنازل شي قریبا من دارهم یا بتنازل شي نزدې د دوی کورو ته لکه خدای بیا واقعا حتا تردیات یا وعد الله راشد الله پاک وعده چې فتح د مکه مکرمه ده. ان الله لا يخلف الميعاد الله پاک خلاف نه کوي د وعده.